د هسپتال په راوند باندې چې د یو مریض سره د ټایفاید تبې یا د میادي تبې ټیسټ ولیدو او دې باره کې ډېر ضروري معلومات تاسو له درکوم. دا ټایفیډاټ یا ویډال ټیسټ دی او د ټایفاید د بیمارۍ د تشخیص لپاره به دا مخکې استعمالېدو. اوس خلک دا غلطي کوي چې دا ټیسټ ځان سره ګرځوي چې تپوس ته وکړي دا ته څه مسله ده، وایي زما ټایفاید دی. نو چې دویم تپوس ته موږ وکړو چې د کله نه ده، نو وایي د 6 میاشتو نه ده، د 1 کال نه ده، زما ټایفاید میادي ته به نه ټیک کېږي. تاسو ته دې پته وي چې دا ټیسټ په ټوله دنیا کې ختم شوی دی، خو زموږ په معاشره کې اوس هم دا ډېر کامن دی. له بده مرغه د دې غټ نقصان دا دی چې کله مریض دا ټیسټ وکړي یا په لیبارټري کې ورته دا وویلی شي چې ستا میادي تبې ټیسټ پازیټیو راغی، هغه مریض بیا په دې خبره نه کنوینس کېږي ځکه چې زموږ ساده خلک دی. که ته بیا 1000 بار هغوی ته دا خبره وکړي چې ستا دا مسله نشته دی، دا ټیسټ غلط دی یا دا ټیسټ نه کول پکار، هغه بیا په دې خبره تا سره نه متفق کېږي او هغوی زما میادي تبه ده. د هغې دپاره اکثر په کلي کې یا د بل ځای نه یا د ځان نه هغه د انټي بایوټیک دوايانې راخلي او د ډېر وخت دپاره دوايانې خوري. انټي بایوټیک ریزسټنس الریډي زموږ په معاشره کې بیمارۍ دونه ناړامې کړي چې یو عام دوی هم انټي بایوټیک اوس هغې باندې اثر نه کوي ځکه چې ریزسټنس یې جوړ کړو. هغه دوايانې خلکو فضول یا بې ضرورته خلکو دونه وخوړلي چې اوس هغه دوی په هغه مریض باندې بیا د یو معمولي بیمارۍ دپاره هم اثر نه کوي ځکه چې هغه جراثیم دی دوی ته سخت شو، دیو ته جراثیمو ته طاقت پیدا کو. لہذا ټایفیډاټ یا ویډال ټیسټ د دې نه به دا به تاسو بالکل د مغزو نه وباسئ. څومره هم چې ډاکټران یا هیلث پروفیشنل دي د هغوی لپاره هم دا یو پیغام دی چې مهرباني وکړئ د دې ټیسټ نه قلار شئ. څنګه چې ما د دې د نقصان باره کې خبره وکړله، بیا دویم نقصان یې بیجا یا بې ضرورته دوايانې خوړل دي او غټ نقصان یې د مریض کنوینس کېدل نه دي. بس هغه وایي زه خو بیمار یم او ماته مسله ده او دا نه ټیک کېږي. لہذا دا یو شارټ میسج دی چې د ټایفیډاټ یا د ویډال ټیسټ نه قلار شي. دا تصویر به تاسو سکرین باندې ښکاري، دې نه به دا نومونه زه نور غیب کړم، د چا زه تذلیل نه کول غواړم، خو صرف دا ویل غواړم چې دا ټیسټ بند کړئ، دا ختم کړئ. که تاسو د ټایفاید د تشخیص لپاره ټیسټ کوئ نو هغه بلډ کلچر دی، په هغې باندې کو سره راغلی نو د هغې مطابق تاسو بیا دوی خوړی شئ.